ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي خوب می لیدی زما امتیان الله جل جلاله ما تراولی یو دا امتیان راشکاره کی وعليهم قمص منها ما يبلغ الصدي ومنه ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره رسول الله صلی الله علیه وسلم وای خوب می لیدی زما امتیان ماته الله جل جلاله راشکاره کول نیو امتی دا رقم دی چې کمیس در ځګره پورې دی و د رغلا کم دی و د دی وژ دی مثلا ملالی قاری رحمت الله تعالی علیه دغه تور سمانه د اخلی چې یعنی د باز د در دی لا وژ دی مطلب د چا د ګونډې پورې رسیدلی د چا د پوندوی پورې رسیدلی وعرض علی عمر بن الخطاب ماته الله جل جلاله امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه راوست کله چې ما امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ولیدي وعليه قميص يجره د دون لوی قمیص چې در پښو تیر سوی او کشیدی قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپشتنه وکړه اې د الله رسوله تا دغه خوب څه تعبیر وکي تا څه تعویل وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل قال الدين د دې تعبیر ما دا وکي دا د انسان دین دی یعنی د قمیص چې څونه لوی او څونه بغټو دغونه د لوی ایمان خاوند دغونه د کلک ایمان خاوند دغونه د زبردست دین خاوند بو د سړی نو د عمر رضی الله عنه دین دونه مضبوطه دونه محکمه الله جل جلاله دا صفه د دین کې پوښتلیو لکه لوی غټ وش کمیس سړی هغه یو ټول بدني کې پټ ما دا تعبیر وکي بیا د بخاری او د مسلم روایت